زما ډیرو محترم ورونو، تاسو به په معاشره کې داسې خلک وینئ چې هغه ځان ته مسلمانان وایي، د اسلام دعوه به کوي، خو په زړونو کې چې دی د هغوی د اسلام دپاره نفرت پروت دی او هغوی دا کوشش کوي چې څنګه اسلام او مسلمانان کمزوري کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نو کړی، نو هلته خلک چې دی دوه قسمه وو، یو کفار بل مؤمنان. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغلی، نو یو درېیمه ډلې ولیدله چې هغوی ظاهرا ځان ته مسلمانان ویل، د اسلام جامې اغوستې وي، خو په زړونو کې د اسلام سره د هغوی عداوت او دښمني وه، او دغه خلکو ته ویلی کېږي منافقین. زما ډېرو محترم ورونو، دا ډیره یو عظیمه فتنه ده او ډیره اشد ده او ډیره سخته فتنه ده د مسلمانانو دپاره. ځکه دا خلک چې دی ځان ته مسلمانان وایي، تا سره په مسجد کې می کلمه به م وایي، مونځ به م کوي، خو په زړونو کې چې دی دیو د اسلام نفرت ګرځوي، او همیشه په هغه وخت کې چې دی دیو په مسلمانانو باندې حمله کړې ده، په اسلام او شاعرو باندې، چې دیو ته پته لګېدلې ده چې اوس اسلام کمزوری دی. او چې کله دیو پوه شي چې اوس اسلام په قوت کې دی، مسلمانان په قوت کې دي، نو بیا دیو ځان د اسلام حامیان او د اسلام مدافعین معرفي کوي. زما ډیرو محترم ورونو، الله رب العالمین په سورة بقره کې په اولنی آیاتونو کې د مؤمنانو ذکر په 4 آیاتونو کې کړی، د کفارو ذکر په 2 آیاتونو کې کړی، او د منافقینو ذکر چې دی په 14 آیاتونو کې کړی. د دیو ذکر چې ډیر شوی د هغه وجه همدا ده چې دا ډیر زیات مضر دی. محترم ورونو، علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین په قرآن کې د 300 نه ډیر آیاتونو کې د دیو بدی او د دیو بد صفات هغه بیان کړي وي. نږدې و چې قرآن کریم ټول د دیو په باره کې نازل شوی وي، ځکه د دیو فتنه چې ده هغه ډیره سخته فتنه ده، او ضرر چې دی مسلمانانو ته هغه ډیر زیات دی، او په مخ د ځمکه باندې دا خلک موجود هم ډیر دي. او که چېرته موږ فکر وکړو، زموږ په معاشره کې دا قسمه خلک ډیر زیات دي، همیشه د کفارو نظریې په مسلمانانو کې خوري، د کفارو خدمت کوي، د اسلام په جامه کې ځان ته مسلمان وایي، خو هغوی چې کوم پلینونه لري د مسلمانانو دپاره د ځوان نسل د ګمراه کولو دپاره، نو دا خلک چې دی هغه دا کار ښه په صدق سره کوي. نو الله رب العالمین چې دی موږ د دې نه یېرولي وو، هم العدو فاحذرهم. الله وایي دا دښمنان دي ستاسې، د اسلام او د مسلمانانو دښمنان دي، د دیو نه چې دی ځان وساتئ او دیو سره چې دی په احتیاط باندې مخکې لاړ شئ. الله رب العالمین د دیو دپاره سختترین عذاب چې دی د هغې وعده یې کړې ده. الله وایي سنعذبهم مرتين، زه د چې زه به دیو د عذاب ورکړم 2 کرتې. مفسرین فرمایي 2 کرت معنا یو په دنیا کې او بل په قبر کې، ثم يردون الى عذاب عظیم. الله وایي زه به سختترین عذاب ته او هغه لوی عذاب ته چې دی واپس کړم، چې هغه عذاب د جهنم دی. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. منافقان به د اور په هغه اخرنۍ طبقه کې وي، د کفارو نه به هم دا لاندې، او د قیامت په ورځ باندې به بیا د دیو دپاره څوک امدادي او شفاعتي هغه پیدا نشي. څوک به داسې نه وي چې د ده شفاعت وکړي، څوک به داسې نه وي چې د ده مدد او مرسته وکړي او د الله د عذاب نه اخلاص کړي. دا ولې الله رب العالمین د دیو دپاره دومره سختترین عذاب بیان کړی دی، دومره د سختترین عذاب وعده دیو سره کړې ده؟ ځکه دا خلک چې دي د دیو ضرر ډیر زیات دی. دیو په زړونو کې د اسلام دښمني ګرځوي او په ظاهره چې دی ځان ته مسلمانان وایي. الله رب العالمین دی د منافقانو صفات او د منافقانو کوم بدې کړنې چې دي، الله رب العالمین دی موږ د هغې نه وساتي، او زموږ زړونه دي د نفاق، منافقت او د هر قسم بد مرضونو نه هغه پاک کړي.